بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خویندو او ورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د کرونا لومړی او دویمې څپې په ټوله نړۍ خپل صحي، اقتصادي او ټولنیز تاثیرات لرلي دي. د نړۍ پخوانی نظم بدل کړ او لویو هیوادونو سیستمونه یې له ګواښ سره مخ کړل. زموږ هیوادوال هم له دغه نړیوال موج سره مخ شول. سره د دې چې موږ د نړۍ په نسبت لږ امکانات لرل، خو بیا هم د خدای په برکت په دې بریالي شو چې په بیلابیلو برخو د کرونا ویروس منفي تاثیرات حداقل سطحې کې وساتو. متاسفانه د کرونا درېیمې څپې یو ځل بیا د دوست هیواد هند په شمول د سیمې او نړۍ ځینې لوی هیوادونه له بحران سره مخ کړل او زموږ هیواد هم یو ځل بیا د کرونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د کرونا لومړی او دویمه څپه که له یوې خوا زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېیمې څپې سره د مبارزې او د منفي پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتاً ښه آمادگی ورته ولرو. هموطنان عزیز، دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خویش تلاش می کند که تأثیرات موج سوم کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حد اقل برساند. اما سهم مردم در مدیریت این آفت که شامل مراعات نمودن تدابیر صحی و وقایوی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی است مهم می باشد. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. به قهرمانان در خط اول حفاظت از مردم اطمینان می دهم که آنان حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارند. هدایت من به رهبری وزارت صحت عامه این است که به مشکلات کارکنان صحی رسیدگی کنند و از نگاه مالی و تجهیزات آنان را حمایت نمایند. مرحله اول تطبیق واکسین جریان دارد. تلاش میکنیم که در مدت اندک به شمول چین از شمار کشورها کمک بخواهیم و در ضمن آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مسئولیت ملت خویش از بودجه خود مقدار زیاد واکسین را خریداری خواهد کرد. واکسین کرونا تأثیرات منفی ندارد و تطبیق آن برای حفاظت شما و خانوادهتان مهم است. قدرمنو هیوادوالو، دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. صحي کارکوونکو ته هدایت شوی چې د هیوادوالو د درملنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او هڅه وکړي چې د هیواد په ټولو برخو کې ولس ته پر وخت خدمات ورسوي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کرونا د درېیمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي. خو دا چې درېیمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لوی شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي. له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان ترڅنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو. موږ د خپل ولس خوندیتوب ته د یو مسؤلیت په سترګه ګورو. په تیر کې مو هم مرستندویو برنامې ترسره کړي او اوس هم له نړیوال بانک سره په مذاکراتو کې یو چې وکولی شو د ملي دسترخوان برنامې ته پراختیا ورکړو او ډیر هیوادوال ترې مستفید کړو. کرونا یک آفت همهگیر بوده و به همین سبب تمام جهان را به محدودیت‌ها مواجه ساخته است و چگونگی مدیریت آن با اوضاع منطقوی و بین‌المللی مرتبط است. یک بار دیگر اطمینان میدهم که حکومت برای مدیریت موج سوم کرونا تمام تلاش‌هایش را خواهد کرد
و از ملت عزتمند افغانستان میخواهم که توصیه های سی را مراعات نمایند. تلدیو افغانستان، زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان